ننګرهار مرستیال والي د 15 ولسوالیو مخورو او علماو سره د ستونزو حل په موخه غونډه وکړه. مرستیال والي وویل چې په تیر کې بنیادي پروژې نه دي تطبیق شوي چې له امله یې کاري فرصتونه کم دي. د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د غصب مخنیوي په موخه قانوني اجراءات کیږي. د غصب مخنیوي کمیسیون رئیس مولوي عبدالستار محمد او غړو پریکړه وکړه ترڅو د تنګي توغچې له خلکو د ځمکې اسناد وغوښتل شي. د بهرآباد ځمکه چې ترڅو ښاروالۍ ته انتقال شوې نه وي تر هغې پکې کار ودرول شي او د ښار په شنو ساحو کې د هټیو جوړول ودرول شي. غور ولایت ته له ایټالیا، پاکستان او جاپان څخه 14 تنه سیلانیان د تاریخي ابداتو او تفریحي سیمو په ځانګړې توګه د غور لرغوني منار جام د لیدو په موخه سفر کړی دی. سیلانیان وایي چې د ښه امنیتي وضعیت او د افغانستان د ښکلا له امله دغه هیواد ته سفر کړی او غواړي چې د افغانستان د تاریخي او تفریحي سیمو څخه د لیدنې په موخه به نور ولایتونو ته هم سفر وکړي. د نورستان د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز او نورګرام ولسوالۍ کې د 1.15 کیلومتره سړکونو د 15.4 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد د باختر اژانس سیمه‌ییز خبریال ته وویل چې یاد سړکونه د یو نفس په مالي ملاتړ او د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست تر چتر لاندې 15.4 میلیون افغانیو په لګښت بیا رغول کیږي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په قزاقستان کې د افغاني تولیداتو د نندارتون د جوړولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د هیواد د تولیداتو او سوداګریزو اړیکو د نندارتون د جوړولو په موخه د همغږۍ غونډه د دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ جوړه شوې وه. د وروستیو راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی برید له امله 44 تنه وژل شوي او له 200 څخه زیات ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه برید د جمعیت علماء اسلام د غونډې پر مهال شوی او تر اوسه یې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.